السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته خراغلاس. الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ولري. رازو د سولر پاور سیستم ته دوستانو، عموما په انټرنیشنل سطح باندې د سولر پاور سیستمونه په درې ډول دي چې عبارت دي: اول آن گریډ سولر سیستم، دوهم اپ گریډ سولر سیستم او دریم هایبرید سولر سیستم څخه. دوستانو، زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د اپ گریډ سولر پاور سیستم پر رابطه باندې ده. اپ گریډ سولر پاور سیستم عبارت د هغه سولر پاور سیستم څخه دی چې په دې کې د گریډ ترانسفارمر یعنی دولتي برېښنا موجود نه وي. په دې کې دوستانو بیټرۍ موجود وي د سٹور لپاره، ذخیره کولو لپاره، او د دې د جوړښت مواد عبارت دي دوستانو د سولر پینلو، کنټرول چارجر، بیټرینو او د انورټر څخه. دوستانو، د دې د کار او فعالیت طریقه دا ده: کله چې د ورځې پر مهال د لمر وړانګې موجود وي او سولر پینل په انګل زاویه باندې په مایل زاویه باندې د لمر وړانګو ته نصب شوي وي، نو په دې صورت کې دوستانو سولر پینل ډي سي پاور سپلای کوي او کنټرول چارجر ته ورکوي یعنی کنیکشن کوي. او کنټرول چارجر دوستانو وظیفه او فعالیت دا دی چې دا د بیټرۍ د کنټرول لپاره استعمالیږي، یعنی د دې حفاظت او ساتنې لپاره استعمالیږي. دوستانو، دا د بیټرۍ د لانګ ټایم لپاره استعمالیږي او بیټرۍ زر نه پریږدي دوستانو چې دا زر ډیمیج شي، خراب شي، او یا دوستانو د دې سینونه چې دي هغه زر خراب شي او د منځه لاړ شي، او یا دوستانو د اوورلوډ په صورت کې چې کله بیټرۍ چارج کیږي نو دوستانو کنټرول چارجر دا په اتومات ډول باندې آف کیږي، او کله چې ډون کیږي بیټرۍ نو دا په اتومات ډول باندې دا آف آن کیږي. نو په دې طریقې سره دوستانو کنټرول چارجر دې ته نصب کیږي. کله چې دوستانو ورځ وي او د ورځې پر مهال باندې مونږه د اپ گریډ سولر سیستم په واسطه باندې هر قسم برقي اپلاینس چې مونږ لرو، اي سي وي کډي سي وي دا هم په چلو، او د ورځې پر مهال باندې په دې باندې بیټرۍ نه دوستانو هم چارجو، سٹور کوي، ذخیره کوي او دا په چارجو. او کله چې دوستانو مونږه دې ته ضرورت ولرو، که د شپې پر مهال یا په بل وخت کې دوستانو چې هغه باراني حالات وي، نو مونږ سره سٹور بیټرۍ موجود وي، نو د دې څخه بیا دوستانو مونږ په اسانۍ سره کولای شو د دې بیټرۍ څخه استفاده وکړو. او د بیټرۍ نه دوستانو وروسته کنیکشن چې دا انورټر ته کیږي. انورټر هغه برېښنایي آله ده چې ډي سي کرنټ دوستانو دا په اي سي بدلوي. کله چې دوستانو اي سي کرنټ د انورټر څخه راوځي نو بیا دوستانو دا مونږه دفترونو، کورونو او یا دوستانو دکانونو ته ورکو. د دې څخه اي سي برقي اپلاینس چې دي، الکتریکل اپلاینس چې دي دوستانو دا چلو. او د اپ گریډ سولر پاور سیستم دوستانو ایڈوانټیج چې ګټې او پیدي چې دي دا دي دوستانو چې دا د سٹور لپاره بیټرۍ لري. کله چې دوستانو د ورځې په مهال د لمر وړانګې موجود وي او بیټرۍ دوستانو فل چارج شي، نو کله چې دې بیټرۍ ته مونږه ضرورت لرو د دې څخه استفاده شو کولای، ځکه چې بیټرۍ فل چارج شوي او سٹور او ذخیره وي. نو او بالخصوص دوستانو د شپې له مخې مونږ کولای شو د دې څخه استفاده وکړو. او دوستانو د اپ گریډ سولر پاور سیستم ډیس ایڈوانټیج یعنی تاوانونه او نقصانونه چې دي دوستانو دا دي چې دوستانو مونږه کله چې ورځ وي او د لمر وړانګې موجود نه وي، باراني حالات وي او ریز وي دوستانو، نو په دې صورت کې مونږ نشو کولای د دې څخه مکمل واټ چې دی هغې څخه استفاده وکړو. خپل الکتریکل اپلاینس چې دې څخه مونږ چلو هغه مونږ ته وچلئ. او دوهم کمی او تاوان دوستانو د اپ گریډ سولر پاور سیستم دا دی چې کله د ورځې پر مهال باندې مونږه دوستانو 1000 واټه سولر پینل نصب کړي وي، او دوستانو په دغه صورت کې زمونږ د کور واټ مصرف 500 وي او مونږ 500 واټه دوستانو دا بیټرو ته کنیکشن کوو. نو کله چې دوستانو 500 واټه چې مونږ بیټرو ته کنیکشن کړی دی زمونږ بیټرۍ فل چارج شي، نو دوستانو په دغه صورت کې چې 500 واټه مونږ د کور ته استفاده کوو، دا 500 واټه چې بیټرو ته مونږ ورکړی دی دا دوستانو بیټرۍ چارج شوي نو دا بیا ابز دي. نو دوستانو په دې طریقه باندې اپ گریډ سولر پاور سیستم چې کار او فعالیت اجرا کوي. دوستانو، زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړئ زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو خوښه شوي وي در سره لایک کړئ. دوستانو، ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.